د ایپل تیر ورځ یعنې سپټمبر په 9 باندې یو ایونت و چې په دغه ایونت کې د خپل آیفون په ګډون ځینې نور پروډکټونه هم خپل مشتریانو ته معرفي کړل. زه درته په لاندو ټکو کې دغه ټول پروډکټونه معرفي کوم، تاسو هم دا چینل فالو کړئ تر څو آینده کې له دغسې اپډیټ معلوماتو څخه خبر اوسئ. لومړی پکې تر ټولو جالب دوی نوی آیفون ایر و، یعنې یوازې ایر، یعنې هیڅ کوم نمبر نه لري لکه آیفون 17 16. په دې کې جالبه دا ده چې دا ډېر نری دی، یعنې 15.6 ملي متره پلنوالی لري، جوړ شوی له ټیټانیم څخه دی، 6.5 انچه ډسپلی لري او قوي A19 پرو چپ پکې لګېدلی چې په څلورو رنګونو کې تور، سپین، طلایي او آسماني شین رنګ کې موجود دی او قیمت یې هم له $999 پیلېږي. او دوهم پکې دوی خپل اصلي موبایل نه چې آیفون 17 سیریز دی چې په دې کې آیفون 17 پلس او پرو میکس موجود دي او په دې کې هم A19 او A19 پرو چپونه لګېدلي دي او د دې سره سره په دې کې تر ټولو قوي بیټرۍ لګېدلې ده چې دا بیټرۍ مخکې هیڅ کوم آیفون نه درلودلی. بل د دوی ایرپاډز پرو 3 دی چې په دې کې نویز ریډکشن نوی سیسټم شته، همدا ډول په غوږ کې په ډېر ښه ډول فټ کېږي، ستاسو د زړه ضربان هم ګوري او بل جالبه ده چې په ژوندۍ بڼه تاسو ته ژباړه یا ټرانسلیشن هم کوي. اخر هم ایپل واچ سیریز 11 SE 3 او الټرا 3 دی. اوس دا ساعتونه کولی شي هایپرټنشن ډیټیکشن یعنې د وینې لوړ فشار چې پټ قاتل هم ورته وایي مشخص کړي، ستاسو خوب ټریک کوي او ستاسو خوب ټریک کولو سره سره ډېرې نورې د روغتیا مربوط خوبیانې هم لري چې د دې پروډکټ الټرا 3 بیا هایپرټنشن الرټ سره سره سټلایټ مسجونه او تر 240 ساعتونو پورې د بیټرۍ ظرفیت لري. او د دې ټولو پروډکټونو سره سره د ځلې iOS 26 او آیپډ OS 26 اپریټینګ سیسټمونه یا عامل سیسټمونه هم بازار ته معرفي کړل. نوې ښیښایي ډیزاین یعنې لیکویډ ګلاس UI ورته وایي، ډېر عالي او ښکلی ډیزاین لري چې پکې ملټي ټاسکینګ او نوي اپلیکیشنونو سره سره په ژوندۍ بڼه ژباړه هم لري. پیل یې هم له سپټمبر 15 څخه کېږي. نو په یاد لرئ چې دغه پروډکټونه تاسو اوس کولی شئ واخلئ، خو دغه به پري order وي، یعنې په 19 سپټمبر به تاسو بیا کولی شئ فزیکي ترلاسه کړئ. که معلومات خوښ شوي وي دې ته ورته داسې تازه معلوماتو لپاره دا چینل فالو کړئ.